په پیښور کې په هوټلونو کې هم داسې بدکاریانې کیږي چې پکې ډېرې د کم عمر جنکۍ د بدکارۍ لپاره راوړل کیږي. دا کارونه په کومو هوټلونو کې کیږي نن تاسو سره دغه مکمل اډرس او معلومات شریکوم. تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ چې د دې هر څه نه خبر شئ. قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو مقصد مو دا نه دی چې موږ د چا زړه ازار کړو یا د یو چا بدنامي وکړو، بلکې موږ خپله هم په پیښور کې اوسېږو او پیښور زموږ د زړه سر دی، زموږ ښار دی. خو دلته ځینې کارونه داسې کیږي چې موږ غواړو هغه خلکو ته په ګوته کړو او د هغې مخنیوي وشي، چې په هغې کې لومړی کار همدغه دی چې په زیاتو هوټلونو کې د جنکو لپاره ځایونه جوړ شوي دي او ډبل او ټریپلز بیډ دي چې هغې ته ښځې او جنکۍ راوړل کیږي او هلته ورسره بدکاري کیږي. درنو دوستانو، دا زموږ د ټیم د یو کس هم دغه وینا وه چې هغه وایي چې په پیښور کې په صدر کې او په یونیورسټي روډ باندې داسې هوټلونه دي چې په هغې کې بدکاري کیږي او په کمو پیسو باندې ورته جنکۍ راوړل کیږي. د دې هر څه ذمہوار حکومت وخت دی، ځکه چې دومره ګراني جوړه کړه چې خلک یو نوړی روټۍ ته او یو تروړی وړو ته مجبوره شوي دي او هر قسم ناروا کارونو ته یې مخه کړې ده، ځکه چې د کور خرچې چلول ورته ډیر زیات ګران شوي دي. حکومت له پکار دی چې په دې کار باندې کلک نظر وساتي. هر څوک چې داسې کار کوي هغه د دې کارونو نه منع کړي او کوم خلک چې په دې کار کې انوالو دي یا دا کارونه کوي هغوی ته سخته سزا ورکړي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.